ذلیلې کړې بدنامې کړې رسوای کړې منظره ذلیلې کړې بدنامې کړې رسوای کړې منظره سم داسې چې د خلکو د خندا یې کړې منظره ویښته یې درته سپین کړل دا کوم غم دې په زړه کې دی ویښته یې درته سپین کړل دا کوم غم دې په زړه کې دی ځوانۍ کې لاړې پرېوتې بابا یې کړې منظره د حق او د پښتو په سر پناه شوې نو بقا شوې د حق او د پښتو په سر پناه شوې نو بقا شوې چې مړې کړې منظره نو پیدا یې کړې منظره بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونه د ډېر تکړه شاعر چې هیڅ د تعارف محتاجه نه دی راسره ناستې کوي امام منظر صاحب چې هیڅ د تعارف محتاجه نه دی ځکه چې امام منظر صاحب د پښتو ژبې یو داسې شاعر دی چې لفظونه یې محتاج دي زموږ د معاشرې عکاسي د دوی شاعرۍ کې ښکاره ښکاري د دوی تعارف په لنډو ټکو کې ممکن نه دی او نه زموږ د دوی تعارف کولی شو خو بیا هم د امام منظر صاحب به دا دومره ووایو چې دوی سره زموږ دا دویمه مرکه را جوړیږي ملګرو یې غوښتنه کوي بار بار چې هغې سره دوباره ناستې را جوړ کوي نو بالکل نننۍ مازدیګر هم راوړی دی د امام منظر صاحب خواله نو دې مرکه کې به ترې ډېر زیات پوښتنې نه کوو ولې چې د دې تعارف مونږ په بله مرکه کې کړی دی نو زیات کلامونه به ترې اورو نو راځي چې ټول نه ډومبې خو امام منظر صاحب ته په خپل پروګرام کې په شریکه هرکلی ووایو امام منظر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ووایو السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام علیکم مینوالو السلام علیکم انضمام احتشام زما ولاړ مینوال ملګري مشران کشران لروبر پښتانه زما ټول کل همه پښتونخوا السلام علیکم ستړي مشئ ډېره مننه ډېره زیاته مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مراله دوباره وخت راوویستو نو یو جهان مننه ستاسو هم یو جهان مننه چې په دویم ځل باندې تاسو ما ته راغلی او ما سره میلمانه شوئ او زما دا ترخې خبرې دا ترخې دا سپورې خبرې بیا دې ولس ته رسوئ ډېره مننه او ستاسو دا ډېر لوی زیار دی ډېر لوی کوشش دی تاسو چې یقینا چې دومره کردار به پاکستان ټلویزیون یا بلې ادارې نه حاصل کړی څومره تاسو د نوجوانانو د هلکانو د زلمو په دې سوشل میډیا باندې دا زموږ پیغام دا زموږ چغې دا زموږ اوازونه د قام ته د ولس ته او د دنیا د ګوټ ګوټ ته ورسول تاسو ډېر لوی زیار کوئ ډېره مننه ډېره زیاته مننه امام منظر صاحب تاسو نه خو مونږ نورې پوښتنې کړې وې خو دا پوښتنه به درنه په پروګرام کې وکړم چې ستاسو کتاب چاپ دی او که نه دی چاپ نو ولې نه چاپ کوئ انضمام وروره کتاب خو ما ډېره کوشش کړی دی او ما ملګرو مله سره ډېره منډې وهلي دي تکړه خلکو را سره منډې وهلي دي ما پنډۍ ته اسلام آباد ته ما وړی دی پېښور ته ما وړی دی خو بس په هغې کې داسې خبرې دي چې هغې کې چاپ کېږي به انشاءالله خو لږ وخت پکې لګي ډېره زر به انشاءالله د دې مینوالو مخې ته د دې پښتنو مخې ته پروت وي انشاءالله ډېره ښه ده امام منظر صاحب په پروګرام کې به درنه دا تپوس هم وکړو چې تاسو څومره لیک کړی دی آیا دا به د څومره برابر وي د څو کتابو به برابر وي عمران خان چې کله په 2018 کې حکومت ته راغی نو په ډومبي هغه کې دا خبره کړې وه چې زه به 1 کروړ نوکرۍ ورکوم او 50 لکه کورونه به جوړوم نو خلکو تالي ووالي نو ما په یو مرکه کې ویډ دی چې ما سره د لکو نه سیوا غزلې دي نو خلکو وایي دروغ یې نو هغه دروغ نه زه دروغ یم هغه دروغ وختل هغه چې یو کورم جوړی په ورځ کې چې هغه 100 کورم جوړی نو په 15 کاله کې نشي جوړولی او 1 کروړ نوکرۍ به کوم ځای نه ورکوي نو هغه خبره خلک مني او زما خبره نه مني بس زه به دومره وایم چې تعداد خو ماته نه ده پته خو که زه درته دا خبره کوم چې یو ګاډی نشي وړی یو ګاډی نشي امام منظر صاحب د کلام اړخ ته به راشو نو بالکل خپل دغه غزلې به را سره شریک کړي ډېره زیاته مننه وایي دا نه چې بس یوازې مسلمان جنت ته لاړ شي دا نه چې بس یوازې مسلمان جنت ته لاړ شي او زه غواړم چې دنیا نه هر انسان جنت ته لاړ شي زما استاد کوره پکې څه ځي مولا جانه زما استاد کوره پکې څه ځي مولا جانا که بس د خدای په امر ټول جهان جنت ته لاړ شي غریب ته د په دې دنیا کې خپله روټۍ ورکړي 50 کاله د مخکې خیر د خان جنت ته لاړ شي ډېر ښکلی او جانان یې ښایسته کړی دا ثواب خو به یې حق وي
جانان خسته کړې دا ثواب خو به حق وي د ټولو نه د مخکې ستا پیزوان جنت ته لاړ شي او جنت نه د مولا د پلار میراث دی نه د خان دی کیدی نشي چې دومره څو کسان جنت ته لاړ شي او شهید به د بابړي د جنت په ور کې پروت وي ګپ نه دی چې زمانه قیوم خان جنت ته لاړ شي او عادت نه به مجبوره وي پردی هوري به چیړي موږ نه غواړو چې موږ سره شیخان جنت ته لاړ شي او کیدی شي د جنت په شنو باغونو کې د تنګ شي منظر سره د خامخا جانان جنت ته لاړ شي ډېر ښکلی دا راسره یو ځل بیا شریک کړي کیدی شي د جنت په شنو باغونو کې د تنګ شي منظر سره د خامخا جانان جنت ته لاړ شي ډېر ښکلی ډېر اعلی امام منظر صاحب په پروګرام کې به درنه د بل غزل غوښتنه هم کوو ځکه چې مینوالو رانه غوښتنه کړې ده او موږ هم همدغې له راغلي چې تاسو نه دغه کلامونه ریکارډ کړو مینوال ته په دغه شیشو باندې ورپېرزو کړو نو بالکل امام منظر صاحب خپل کلامونه به راسره شریک کوي نور هم ډېره زیاته چېرې مننه انضمام بی یو کلام به زه تاسو ته بلم پیش کما وای دا دی د زوال صادر کې پټه رنگینی لاړه دا دی د زوال صادر کې پټه رنگینی لاړه هاغه د خمار بوډا شو هاغه د مستی لاړه سپین د ګلندامې په ویښتو کې لګېدلې دي سپین د ګلندامې په ویښتو کې لګېدلې دي خشوه چې د ډېرو رقیبانو بدماشي لاړه او دا د رورې مړ د یو څو کسو مفاد الله دا د رورې مړ کړو د یو څو کسو مفاد الله دا د پروانه جنازه کې رورولي لاړه او ما د لوږې جنګ ته د خپل کور نه رمبې وویستو ما د لوږې جنګ ته د خپل کور نه رمبې وویستو خار کې غنم پرېوتل په کلي کې خاني لاړه نور د باران بد به درته نه وایم خو دومره چې نور د باران بد به درته نه وایم خو دومره چې یو مې کوټه ساسي بل مې ټوله مزدوري لاړه او زور د قهرجن ماښام اوبه شو غر نه پرېوتو زور د قهرجن ماښام اوبه شو غر نه پرېوتو وخته د توجنو اننګونه د سرخي لاړه او ډېر په لوی اوازې د منظر قبر ته وجړل ډېر په لوی اوازې د منظر قبر ته وجړل اوس زما په مینه باندې پوه شوه چې ځواني لاړه امام منظر صاحب په پروګرام کې به درنه دا غوښتنه هم وکړو چې که چېرې تاسو شاعر نه وئ نو بیا به ستاسو کوم اړخ ته تلئ دویم ستاسو کوم داسې شوق یا کوم فیلډ تاسو خوښ و چې هغې ته بیا تاسو تلئ دا خو هسې مفروضه ده هسې یو خبره ده چې لکه زه شاعر نه وې نو زه به څه وم زه شاعر وم زه شاعر پیدا کړی الله پاک شاعر پیدا کړی وم ما ته دا ودیت کړی په وینه کې دا په رګونو کې دا په خمیر کې دا شی و زه خو که شاعر نه بیا هم شاعر ډېره ښه ده ښه سوچ یقینا امام منظر صاحب دغه خوندور شعرونه به تاسو اورېدلي امام منظر صاحب په اخره کې به درنه دا پوښتنه وکړو چې دا زمونږ کوشش تاسو ته څنګه ولګېدو زمونږ دا راتګ تاسو ته څنګه ولګېدو دا خبره ما تاسو ته مخکې مو کړله آغاز کې چې زه وایم چې دا کردار ډېرو ښو خلکو نه دی کړی دا ډېرو ښو غټو ادارو نه دی رسولی دا پیغام یعنی په هر ځای کې به یو سینسر به یو پابندي به وه یعنی تا هلته کلاوې خبرې نه شوې کولی خو دا د سوشل میډیا برکت دی دا د دې ازادۍ برکت دی دا د دې وخت د ترقۍ د نوي ایجادونو برکت دی چې نن مونږ چې څه په زړه دي هغه په خوله دي هغه مونږ رسوو دې قام ته دنیا یې اوري مخکې به دا خبرې وې چې په ادارو کې غټه ادارې وې لکه پی ټي وي وه ریډیو پاکستان خو په هغې کې یو مخصوص انداز و په هغې کې یو سینسر بورډ و چې د هغې نه به تا خبرې تلي هغه به بیا ایډیټ کېدي نه به صفایي کېده بیا به هغه وړاندې کېدي خو اوس چونکې تاسو چې کوم زیار کوئ نوجوانان یئ زلمي یئ تاسو چې کوم کار وکړو دا په تېرو شپېتو کالو کې په پاکستان کې چا نه دی کړی په تېرو لسو کالو کې چې تاسو کوم کار کړی ډېره زیاته مننه امام منظر صاحب پروګرام اخیره کې به له خپل طرف نه د یو څو شعرونو غوښتنه وکړم نو بالکل خپل اړخ نه به راسره یو څو شعرونه شریک کړئ چې دغه مینوال خوشحاله شي ځکه چې غوښتنه یې کړې ده نو بالکل منظر صاحب خپل یو څو شعرونه راسره شریک بس اخري غزل به سره شریک کړم چونکې دا وخت هم داسې دی او ما سره نور شته هم نه اخري غزل به سره شریک کړم چې بیا دې د ښایست په آینه کې آینه دی خدای بیا دی د ښایست په آینه کې آینه دی خدای لږ خو د احساس په نظر وګوره ښکاره دی خدای
دا ثواب د کیږي چې ستا مړو سترګو ته وګورم دا ثواب د کیږي چې ستا مړو سترګو ته وګورم زړه نه بې اختیاره چغه راشي چې ښایسته دی خدای او بیا یې نن ونه خندل هم داسې لاړه تېره شوه بیا یې نن ونه خندل هم داسې لاړه تېره شوه بیا جوړې زمونږ د ګناهګارو نه خفه دی خدای او دغه د مسلک او د رنګونو جامې وشلوئ دغه د مسلک او د رنګونو جامې وشلوئ خاوره خو یوه ده نه په شنه دی نه په سره دی خدای ځان پکې مضبوط کا د جومات دیوال کچخه دی ځان پکې مضبوط کا د جومات دیوال کچخه دی نه په پوخ جومات دی نه په دنګه مناره دی خدای او بیا یې د رنجو وریځې وپړه کېدې سترګو کې بیا یې د رنجو وریځې وپړه کېدې سترګو کې څه غلطي مې کړې ده چې بیا غوسه غوسه دی خدای او نه ورپسې ګرځم د جومات په خلوتونو کې نه ورپسې ګرځم د جومات په خلوتونو کې دومره لرې نه دی د منظر د زړه سره دی خدای ډېره زیاته مننه ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې د نننۍ مرکې میلمه چې ډېر خوږ ډېر پښتون انسان امام منظر صاحب را سره ناستې وکړو ډېره زیاته مننه مو کوو یوه خبره زه کومه په آخر کې یو خو تاسو دا پروګرام خوښ کوئ دا شیر کوئ دا سبسکرایب کوئ دا خبره ټیک ده بالکل ځکه چې دی دا دومره محنت کوي لرې نه راځي دا هسې نه راځي د دې خلکو دا داد دی دا دی حوصله ده یو خو دا وکوئ مینهوالو چې دا چینل تاسو په خپل دغه باندې مخکې بوځئ دویمه دا خبره ده چې انشاءالله زه خپل چینل ما دا خبره کړې م د دې ملګرو سره زه خپل چینل زه جوړوم یو څو ورځو کې به جوړ شي انشاءالله ژوندی اواز هغې ته راشئ هغه هم شیر کوي هغه هم سبسکرایب کوي هغه هم خوښ کوي ستاسو اواز به پکې وي ستاسو مینه به پکې وي او ستاسو خبرې به پکې انشاءالله ډېره مننه انضمام صاحب احتشام صاحب تاسو د الله پاک ډېر قدر وکړي تاسو ډېر غټ زیار وکړو چې په داسې وخت کې په دومره یخ ساړه کې تاسو ډېر لرې نه راغلي یئ پېښور صفی څنګ نه راغلي یئ په الله ګران شئ بیا به ملاقات کوو بیا به کینو دا مینه د محبت د ورورولي به د اتحاد به جاري ساتو انشاءالله ډېره مننه انشاءالله ډېره زیاته مننه دا امام منظر صاحب را سره ناست چې ډېره زیاته مننه یې کوو خوندور شعرونه مو ترې واورېده انشاءالله بیا به هم راځو د اکوړه خټک سیمه خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان